بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه البخاري ومسلم. د عمدة الأحكام احادیث د منځ په باره کې بیانېدل. هغه احادیث چې د بخاري او د مسلم د کتابونو نه امام عبدالغني المقدسي په خپل مختصر کتاب عمدة الاحکام کې راوړي، په دې اوسني ننني درس کې په ننني دو احادیثو کې مسأله دا بیانېږي چې کله انسان د منځ د پاره اراده وکړي چې زه منځ کوم او د ده ضرورت وي. ضرورت دوه قسمه دی، یا یې خوراک ته ضرورت وي، وږی وي او خوراک حاضر شي، نو په دغه ټیم کې مسئله دا ده چې دی به اول خوراک کوي او بیا به المنز ادا کوي. اگر که د دې انسان نه جمع لاړه، جمع ګوره عزیزانو، منز په جمع کول دا فرض دی، خو کله کله د بعضې وجو نه شریعت تساهل او نرمی کړې ده، ځکه انسان دلته ضرورت لري خوراک ته، او که منز ته ودرېږي توجه او خشوع برابره نه وي، نو د شریعت حکم دا دی چې کله خوراک حاضر شي او جمع ودرېږي نو اول خوراک وکا او بیا چې دی بیا لاړ شه، جمع له لاړ شه. دا حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها دی، بخاری او مسلم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا اقیمت الصلاة، اذا اقیمت الصلاة، کله چې اقامت وکړی شي د منځ د پاره، یعنی د جمع جماعت د پاره خلق ادریږي، اقامت وشي. وحضر العشاء، او د ماسخوتن روټۍ هغه حاضر شي. حضر العشاء، اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم دلته د ماسخوتن ډوډۍ ذکر کړي، خو مراد تنه د هر وخت روټۍ ده چې د انسان ولګوي، خوراک ته ضرورت وي او جمع ادرېدله، نو دی به څه کوي؟ د شریعت حکم دا دی چې فابدأوا بالعشاء، اول تاسو دغه د ماسخوتن روټۍ وخورئ یا عامه روټۍ چې هغه حاضره ده، بیا لاړ شئ بیا مونځ وکئ. اگر که انسان نه هغه جمع لاړی شي. علماو لیکلي د دې وجه اصل کې همدا ده، د شریعت د طرفه اسانی، او شریعت ډیر یو د رحم والا دین دی. اوس دلته انسان دی خوراک ته ضرورت دی، الته جمع فرض د جمع ته ورتلل هغه ډیر ثوابونه دی پکې. اوس به دا انسان دو کې حیران دی که خوراک نه کوم ولګه را باندې غالبه ده، د منځ توجه مې برابره نه وي، نو شریعت د طرفه دا اسانی شوه چې ته به اول خوراک وکې بیا لاړ شه بیا منځ وکړه، ځکه منځ ته په کامل توجه ادرېدل پکار دي، په خشوع او په خضوع. هر هغه شی چې ستا په منځ کې خشوع خرابوي هغه مخکې د مخکې نه ختم کا. خو چې خوراک حاضر وي، دا نه چې بس تصبر وکړي خوراک حاضرېږي، یو 15 منټه پکې شته، 10 منټه پکې شته، نه. د حدیث مطلب دا دی چې بالکل په دسترخوان باندې تیار وي. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اثرم داسې دی، بخاری شریف کې 603 نمبر
دلته په دې حدیث کې امام عبدالغنی المقدسی رحمه الله دغه اثر ته اشاره کړې و عن ابن عمر نحوه و عبد الله ابن عمر بم په دې حدیث باندې هم دغه شان عمل کو خوراک به زرو د جمع ټیم چې براغې نو هغه به اول خوراک کو بیا به جملتو ولو که جمع د انسان نشوي د بخاری الفاظ داسې دي چې یوضع له الطعام عبد الله ابن عمر زه ته چې به خوراک کېښودلی شو وتقام الصلاة او د منځ د پاره به اقامت شو جمع به ودرېده فلا یأتیها حتی یفرغا دی به جمع له نه راتو منځ له به نه راتو تر څو چې د خوراک نه ځان اوزګار کړی نو فارغ کړی نو ځان یې موړ کړی نو وانه لیسمع قراءة الامام او د امام تلاوت به اوریدو په داسې حالت کې چې د به خوراک کو نو ګورئ صحابه کرامو به د نبی علیه السلام په هر حدیث باندې همغه شان عمل کو چې څنګه به ورته سردار دو کونین امام الانبیاء حکم کړو دغه رنګې آثار نورم شته دی د انس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې زه د ابی ابن کعب او ابو طلحه او د صحابه کرامو سره وم خوراک ټیم اذ نودی بالصلاه اقامت شو نو فذهبت اقوم ز پاسېدم چې لاړ شم جمعات ته روټۍ تیاره ده وی فاقعدوني نو زه دوی کېنولم چې کېنه وعابوا علی حین اردت ان اقوم وادع الطعام او زه سخت ملامته کړم چې تا ته مسله نه ده معلومه چې روټۍ حاضره وي ملا اقامتو کی او جمع ته ودرېږي نو ته هغه پورې مه پاسېږه تر څو چې تا خوراک نه ځان صحیح فارغ کړی نه وي ځکه ته یو عظیم عبادت ته ودرېږي او چې بیا دې په زړه کې د ولګې هغه سوچونه وي د خوراک سوچ وي فکر وي نو ته به د رب العالمین سره څنګه مناجات وکړي د حدیث همدغه مطلب دی چې سړی مونځ ته ودرېږي په داسې حالت کې ودرېږي چې کامله توجه رب العالمین ته برابره وي نو یو د هغې نه چې د انسان توجه خرابوي هغه ډېره ولږه ده او خوراک حاضر وي نو په داسې وخت کې د ولږې نه ځان فارغ کا د خوراک نه ځان فارغ کا او بیا لاړ شه جمعات ته یو حدیث د عمرو بن امیه دی رضی الله عنه اغم بخاری شریف او مسلم شریف دواړو کې دی وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یأکل ذراعا یحتز منها چې د غوښې پوټی ورسره او د هغې نه دا غوښه را شو کوله خوړلی نبی علیه السلام فدعی الی الصلاة اقامت شو نو فقام نبی علیہ السلام فورا پاسدو فطرح السکین او چاړی وغورځوله پخوا اوسم په دې کلو کې داسې وي غوښه به پخه کړله یو چاړه یو چاقور سره وي چې دا غوښه پرې راپرې کوي او دا خوري عربو کې دا عادت و اوسم په دې غرونو کې زمونږ او ستاسو د پښتنو کې هم دا عادتونه په بعضو علاقو کې شته نبی علیہ السلام چاړه وغورځوله فصله نو لاړ او مونځ نبی علیہ الصلاة والسلام وکړو نو ګورئ دې حدیث نه معلومیږي چې روټۍ ازره وه او نبی علیه السلام پاسېدو او دلته نبی علیه السلام وایي چې کله خوراک ازر وي نو تاسو مونځ ته مه ورځئ تر هغې چې تاسو د خوراک نه ځان فارغ کړی نه وي د دې حدیث مطلب دا دی چې نبی علیه السلام پاسېدو چې دا حدیث د امام په باره کې دی کم سړی چې مولا امام وي خلکو ته جمع ورکوي نو هغه د پاره دا غوره دا ده اگر که روټۍ ازره وي دی دې لاړ شي خلکو ته د مونځو کې ځکه خلک دته انتظار کوي امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې په اول مجلد 115 نمبر صفحه کې دا باب هم داسې تړلی باب اذا دعی الامام الى الصلاة وبيده ما یأکل چې کله امام په لاس کې څه شی وي خوراک کوي او اقامت وشي دا امام به څه کوي فورا به امام ځي نو امام له پکار دا ده چې هغه لاړ شي او عام مقتدیان چې د خوراک نه ځان فارغ کړي په قلاره دې لاړ شي ولو که د انسان نه هغه جمع هغه فوت شي ځکه د مونځ اصلي مقصد دا دی چې انسان به په مونځ کې په خشوع او په خضوع په عاجزۍ په توجه سره رب العالمین ته ودرېږي او چې کله ستا توجه خرابوي نو دې مونځ کې بیا د نه قبولیت الله ته به
چې نه قبلیږي دا عوامل او دا اسباب پکې زیات وي او دا مسله مخکې بیان شوی هم ده. دویم حدیث د مسلم شریف دی او د عائشه رضی الله عنها روایت دی. عائشه رضی الله عنها فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دی لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان داسې مونځ نه کیږي چې خوراک حاضر وي او سړی بس دسترخوان پرېږدي او مونځ ته ودرېږي. د نه کېدو مطلب دا دی چې هغه توجه سره او په خشوع سره دا انسان دا مونځ نشي ادا کولی. او د لا صلاة معنا هم دا ده چې داسې مونځ مه کوئ چې ستاسو مخې ته خوراک حاضر دی او تاسو خوراک پرېږدئ او مونځ لځئ جمع لځئ. د لا صلاة دا نفي په معنا د نهي باندې ده چې داسې مه کوئ. هر مونځ چې وي خو چې روټۍ حاضره شوه او ته وږی نو اول ته څه وکړه خوراک وکړه. که ولږه در باندې ډېره غالبه نه وه او ډېر وږی نه وي موړ وي کله کله همداسې لکه د نن سبا دور کې اکثره خلک ماړه وي او ستا توجه نه خرابېده نو بیا اولا دا ده چې ته به بیا مونځ ته ځې. نو لا صلاة بحضرة طعام یو خدا شو د خوراک په ټیم کې جمع له تګه شریعت دا منع کړی د هغه چا دپاره چې په هغه باندې ولږه غالبه وي. کوشش وکړه اول خوراک وکړه بیا لاړ شه جومات ته. دویم نبی علیہ السلام دو شیزونه نور ذکر کړل ولا هو يدافعه الاخبثان او نه دی په داسې حالت کې دا منځګزار منځ کوي یدافعه الاخبثان چې دیکې ورکوي دته دغه دوه ضرورتونه. اخبثان د خبیث تسنیه ده ګنده شیزونه مراد تینا تش اودسماتې او ډک اودسماتې دی چې وستاله ډېرې زیاتې تشې متیازې درغلې وي او ته وایې چې بس دا جمع کومه زر زر او بیا به زه اودسماتې له لاړ شم. نه داسې مه کوه. یا ډک اودسماتې درغلې وي نبی علیہ السلام وایي په داسې حالت کې ته مونځ مه کوه بلکې ځان فارغ کا لاړ شه حمام ته باتروم ته او ځان ښه ریلیکس کا ځان تازه کا اودس وکړه او بیا راشه ولو که تا نه جمع لاړ شي ځکه دا مونځ په خشوع سره دا ډېر اهم دی. نو د حدیث مطلب هغه همدا شو چې انسان په دې دریو حالاتو کې چې خوراک حاضر وي یا ورله تش اودسماتې ډېر تیز ورغلی وي او یا ورله ډک اودسماتې ورغلی وي په دې حالت کې د دې په جمع کې نه شریکېږي. اول د خپل ضروریات نفس دا پوره کی او بیا چې دی بیا د لاړ شي جومات ته. ګورې عزیزانو دلته یو بله مسله دا ده چې اوس روټۍ په داسې ټیم کې حاضره شوه چې د مونځ ټیم ختمیږي بیا به څه کې. اوس لکه مثلا د ماسپښین اخیری ټیم دی یا 10 منټه پاتې دي یا 15 منټه چې دغه دی د مازدیګر ټیم داخلېږي او دې ټیم کې تاله روټۍ راغله نو په دې وخت کې مسله بیا دا ده چې ته به اول مونځ کې ځکه مونځ بغیر د وخت نه بیا نه قبلیږي. مونځ په خپل وخت باندې فرض دی او دا مسله د دې کتاب په اوله کې تېره شوې وه کتاب المواقیت. قرآن کې الله فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا دا مونځ فرض دی خو خپل ټیم لري که د ټیم نه دی وراخوا که به مونځ نه قبلیږي. د دې حدیثونو مطلب دا دی چې جمع ولاړه وي نو د جمع په شاملېدو کې که ته شامل نشوي او تا خوراک وکړو نو بالکل ستا دپاره دا اجازه ده. دا درې شیزونه نبی علیہ السلام ذکر کړل. اهل علم لیکلي د دې سره هر هغه شی چې هغه د انسان توجه خرابوي په کار دا د مونځ نه مخکې ختم کي. لکه وروستو به راشي انشاء الله ته په داسې ځای کې ودرېږي چې هلته تصویران وي هلته ډېر نقشونه وي ډېرې نقشې وي او ستا توجه په مونځ کې خرابېږي نو ته مخکې د مونځ نه دغه شیزونه ختم کا. حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلاة والسلام په کور کې داسې پرده لګېدلې وه چې په هغې کې تصاویر و. فورا نبی علیہ السلام عائشه رضی الله عنها ته وویله چې دا لرې کا امیطي د دې نه دا تصویران بالکل محوه که ولې الهتنی عن الصلاة دی خو ما د مونځ نه غافله کوي د مونځ نه مې بې فروا کوي زما توجه خرابوي
نو هر هغه شی چې د انسان توجه او خشوع په منځ کې خرابېږي په کار دا د منځ ته د ودرېدو نه مخکې هغه شیز لرې کړي. خلاصه د دې دواړو حدیثونو دا شوه چې کله خوراک حاضر وي انسان وږی وي او اقامت وشي د جمع دپاره نو دی په کار د اول خوراک وکړي او بیا جومات ته لاړ شي. او دویم دا چې کله انسان لا تشه اودسماتې ډکه اودسماتې ورغلی وي دی په داسې حالت کې د امام سره په جمع کې نه شریکېږي چې شدید حالت وي او دی ورسره په تکلیف باندې رکوع کوي په تکلیف باندې سجده کوي بلکې اول د ځان فارغ کړي او بیا د لاړ شي جمعات ته. والله اعلم بالصواب. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث سره پیدا کړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.